الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دجا پولیسمو ساسو خبر رسیدلی و چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام د حنین نکله راګرځي نشپاړس قاصدان ولېګل د زکات د وصولولو راټولولو لپاره مختلف قبایل له د زکات او د مذهب مابین کې نسبت او د زکات یو څه فائدې تیر درس کې بیان شو ذکر شوی. دویم د نبی کریم علیه الصلاة والسلام سرایا قطعات هغه لګل جدا جدا ځایونه لري د جدا قومندانانو په قیادت کې، مقصد په صرف فساد ختمول او د اسلام د دین زیبایی او رونق کار کول. او دا خبره بیان شو چې وفدون راغله د رسول الله خواله سمدینی له سره مکه د فتح نو به ورسم در روان و در دې چې مرز وفات کیم د دې باره کې به توصیه کوي ورس ان شاء الله غراځي. اخر نبی کریم علیه الصلاه والسلام په خپل د تبوک په طرف باندې روان شو. شپاړس ورځې مزل یو طرف او شپاړس بل، شل ورځې تقریبا التفات کېدل شوخه چې 250 ورځې ټولې جوړېدل چې د مدینه منورې نه د غیب مابین تقریبا 200 کیلومتره مسافه دومره علاقه کې دا واقع و. نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله تیاری کولو د فوج نو ایسری خلکو ویل چې دا خو د عزت په میاشتو کې جګړه کوي، دا خو الله منع کړی دا. دوه جوابونه تیر درس کې شو، یو دا چې دی لویل شي دفاعي جواب دا په داخل د حرم کې به کې دی شي، او یا د عزت میشي چې کوم الله انتخاب کړی هغه جدا وي. دین اور سبب باعث د جګړې دا ذکر شو چې د هرقل بادشاہ قواوی د ابو عامر الراهب په امر او دغه په واسطه باندې را روان کړي تقریبا 100 کسان. رسول الله شکر اطلاع ورسېد نو خپل دیر سره مجاهدین برابر کړ او د تبوک په طرف باندې دا روان شو. او به دا خبره به ذکر شو چې رسول الله ملګرو لوي چې انده ابو بکر شپ ټول کور راوړو، عمر بن الخطاب نے مہی راوړو، عاصم شپ تقریبا نبی وسغه کجوري راوړي، محمد بن مسلمه، سعد بن معاذ، عثمان بن عفان نه سوا وخان او سل سنه او 2 کروڑ روپے شوخه جوړېدل دا ورته راوړل. نبی کریم علیه الصلاه والسلام مدینه کې وو چې په دې وخت کې د شام نه د تیل ولا روان و زمیداران دغه ځنه به تیل راوړل دلته په مدینه کې به خرڅول او به د سلام بیا بدوي کوله چې دومره غنم براوړي او دومره بدا شي راوړي دومره دا. الله نبی له دا خبر وکړه چې یا رسول الله د خلکو تقریبا 30 قواوی روان کړي دي او تقریبا بلقال اخر را ورسېده دجل ورال. نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې ځای کې د خپل ملګری را جمع کړو چې د داخله اراده لري او زه د خلکو له وسوي ما اعلان کوم چې ټول بوجو بس چندې بمړو وسلهم اعلان وکړه مکه خلک دی راوځي او د قشن اعراب دی راوځي او چنده به زنانو ډیره واشول کسان چې عثمان بن عفان به ډیر اندازه باندې مال کې خودلو او د رسول الله مبارک عادت دا چې په عام غزوات کې به د شمال په طرف باندې تلو جنوب به یاد کې او شرق ته بدلو لدیز به یاد کې دیو د خیبر غزا کې تشریح وکړه. اې دې وجه دا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې تر څو پر داخله خپل ځان برابر کی سفر وګد دی میوه په خیری ګرمي را چې د وسنه سره په خپل بندوبست باندې پوي چې لکه دا نږدې مثلا نه دا ګور ډیر لري دا او دا غیر پر پوره تیاری وکړه دی د اعلان او دا خبره ورته وکړه چې د څه حرکتونه وکړي نو په دې کې ټول خلک واته صرف منافقان پاتې شو، به مؤمنانو کې څو کسانه چې ورسره واقعیت به راځي. او رب العالمین کله کله به مسلمانانو باندې د حالات راولي چې ترسو پوری خبيث او طیب د یو بل نه جدا کی او دا قرآن صراحتن حکم هم دی. زمونږ الله په دې باندې قادر دی چې په خلکو باندې ماشه او بادونه او هواګانې وغیرہ را مسلط کی، خو لیکن سوره محمد کې فرمایي چې صرف تاسو د ازمیخ لاندې عاشم کم خلک دا خبره مني او کم خلک نه مني. دی غزا کې رسول الله چې کله اعلان وکړو نو صرف داخله زمونږ الله په ازمیخ او امتحان کې واجب چې کم منافقان دي او کم غیر منافقان دي. صرف درې قسم خلک پاتې شو. یو قسم قران کریم کې غیر اشاره شوی بلکې تصریح پیګړه دا هغه خلکو چې هغه صاحب د عذر، دویم وړاندې ګډان، او دریم یو کسان د رسول الله صلی الله علیه و یا رسول الله موږ لا اسلحه راکا او خان سورلې راکا چې تر څو پورې موږ د دشمن په مقابل کې الته به وجنګي ګل الله نبی ول اسما سره خو شي نشه زو تاسو سره درکړه. ابن جوزی زاد المسیر کې لیکي چې بیت دا طلب وکړي چې خیر موږ د سپلې برابر کړه پیدل بلړ شو
د الله نبی رجز ما سره خوشی شته نه چې هغه تاسو درکم قران کې رب العالمین فرمایي چې کله را وافه شونه دومره سخت وژړل چې د دې زړه د وجنه د استرګې سم توي شوی وکي خوسه کوي تقریبا 2-5 سره چې د خلکو جوړل په مدینه منوره کې چې څنګه موږ د جهاد نه پاتې کیږو دا ډېر مهم حکم دی زمونږ د الله درزه لپاره اساسي سبب دی او ټول مجاهدین د حرکت کې موږ د بدیجه کې پاتې کیږو دی باندې صحابه خپه کېدل او په جهاد باندې پوي او د جهاد په اهمیت باندې پوي او نو ځکه به جړه کوله په خلاف موږ سوسو دی وخت داخله دوی اول پیژنې نو کچیر دی پیژنې به اهمیت او کچیر د اهمیت به راشنه به په هغه طریقه باندې کیږي چې کوم الله او رسول غواړي جړلې رسول الله ملګری لوي ویل دي چې خلک په مدینه کې شته چې تاسو دغه اجر یو رقم صحابه ویل یا رسول الله په مدینه کې موږ دلته به هم اجر یو رقم ته کیږي دا ولي وې دا چې عذر باندې کړی دي کله عذر نه وینو هغه موږ سره بده کې برخه خستله او دلته راتلل د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو ملګری ابو خیثمه ابو زرع هلال ابن امیہ مراره ابن ربيع او كعب ابن مالک دا کسان پاتې شي چې د دریو صحابه کرام مبارک خو رب العالمین مکمل آیتونه نازل کړ چې د توبه ما قبول کړ دومره وخت بعد لیکن ابو خیثمه دا واقع داوا دا چې کله کور لاړو مدینه منوره کې د کجورو د باغونو ډېر مزیدار دوه ودونه کړی و د زنانه ورته کجوري مرا شولې او د شوق زین او فاشي وغیرہ برابر کړی و چې کله دا راغې د کوټوله او بده کې کیناستو زنانه د امینه محبت وکړو او د دې کجورو د لوخي وکړه چې دې ډېر چولې شي ویلي او د خپل باغونو د یخو به ورې نو ویل چې زپات کېږم خو به ورسره دا ویلې چې محمد صلی الله علیه وسلم هغه د دشمن سره الته په سخته ګرمۍ کې مقابله کې وزلي په دې نرم راحتونو کې سورو کې وسېګم د قطن زنه برداشت او د ویل چې دا انصاف فیصله بالکل دنه د دې وجنه د ایمان بشاشت د صحابه په دې کې د نشوي هغه د غیږه کې وزید دلته پاتې کېږم دام بس روان شو او کومه روانو نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره د ملګرو مخکې لاړو ځکه تقریبا 10,000 ملګری ودا تر دې پر علما لیکي چې چیرته کتاب دا لیکل نه شو چې چیرته کم خلک د رسول الله نه پاتې کېدل شول د الله نبی چې کله دې وکړه د لوري په دشته کې څوک روان دي ملګرو له ویل چې دا سړی بچو کی چا ویل فلان رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل کن ابا خیثمه و ابا خصمه کله چې نږدې راغی یقیني هغه موجود شو اما قو دې ته ویل چې د محمد رسول الله معجزه زمونږ الله چې په دماغ کې دا خبره د ځل کې ورواچوله او دا خبره مخکې موږ ذکر شوی چې د ایمان د ترقې لپاره تقریبا 10 اسباب الله او رسول ذکر کړی دي یو پکې معرفت او معجزات مخلوقاتو کې سوچ او قران کریم کې تدبر د الله په نوم کې سوچ او د الله نو دعاګانې غوښتل الله یادول د رسول الله تابعداري خاصه اخلاق د رسول الله معجزات پیژندل شیخ الاسلام ابن تیمیه غبره کې کتاب لیکلی دی الفرقان امام سیوطی رحمت الله علیه کتاب لیکلی خصائص کبرى او دا ثابت کړی دی چې د رسول الله او د امت مابین کې تقریبا 200 خوونه کې فرق دی 200 صفات کې د رسول الله شخصیت پیژندل د اسلام د دین محاسن خو بیان پیژندل الله له وخت ورکول د علماء سره ناس د قران او سنت علم اخلاص او ادب نه کار اخصل هغه شنه لري کېدل چې دا د الله رسول نه لري کوي جهاد او عمل صالح چې کله راغی ابو خیثمه ورته ویل دا ولې یا رسول الله ټول مسله دا و چې کور لاړم او به غون لورلم او د زنانو سره کېناستم دا خبره مې د ځان سره وکړه چې دا د انصاف فیصله نه ده چې رسول الله په میدان د جنگ کې جنگيږي او زره په دې ځای کې ناسو الله در باندې رحم وکړي دلیل به دې باندې شغلوي جرم نه دا بش زکه پاتې کېدل او به په داسې غزا کې چې ټول ملګرو اعلان وشو الله ودرانو اسم ټول وزي واده ولا به واده ولا روغ او رنزوره غریب او مالدار مصلح او غیر مصلح تقریبا لس تفسیرونه مفسرین آیات په تشریح کړي دي دریمه په کې دا وشو د سلیم الیهودی او کورو جدا غونډه ځاو په دې کې عبد الله ابن ابي ابن سلول راغو د خپل کسانو راجمع کول مقصد دا و چې رسول الله د ملګری موږ په کومه طریقه باندې ورسېو دا دعوت شروع کړي چې اے خلکو یو خبره دا سفر ډېر لري دی دویم دی لوی دشمن سره زموږ مقابله ده دریم ډېر سخته ګرمي ده څلورم زموږ د میوي په خېشو په دې وخت کې دا پیغمبر موږ له وجې جنگ لا دا خو موږ نه منو نبی کریم علیه الصلاه والسلام خپل هغه قطعات روان کړو خاص کر د طلحه ابن عبید الله په قیادت کې چې ورشو د کور ور واشو طلحه ابن عبید الله هغه انسان د خپل اسم کونه ابو محمد د ابو بکر رضی الله عنه په لاس باندې ایمان راوړی د عمر سره پشپکسی شورا کې هم داخلو رسول الله ویل چې کم سړی وګوري چې د اسمه کې بسر باندې شهید وګوري ویداري وګوري طلحه و 500 یا 15 زخمونه د بدن باندې جوړ شي او خود کې دومره لوی کاروایی کړي و عائشہ رضی الله عنها فرمایي
چې کله بزما بلار ابو بکر شهدا تذکرہ کوله د احد نو به ویل چې د احد ټول ورځ هغه د طلحه ابن عبد الله طلحه الخير طلحه الفياس طلحه الجواد کیسه نمونه رسول الله ورته انتخاب کړ تقریبا 10 لک درهم او 10 لک دینار ته پاتې شوی د عبد الملک ابن مروان په وخت کې دا یا په اوایي غشي باندې ولګیدو یا دغه په غشي باندې خدای به شي نه در شوق احادیث ټول نقل دي د شکل خپل ګروپ پر وسو دا کور معاشره کې چې په دې ځای کې د مجاهدینو په خلاف باندې جرګي کې یو د مجاهدینو ورواړول چې ورواړول نو خلک کې وته چې د ضحاک ابن عبد الله په نامه باندې وشړې او هغه شکل بر وخت لاندې را پروت په ماته شو طلحه ابن عبد الله مجاهدون لوري شو وروا شو یې ټول کور وسوځو دلیل په دې باندې چې په کوم ځای کې د مسلمانانو په خلاف باندې جرګه کیږي او په هغه ځای کې میټینګونه کیږي په کار دا چې دې سره به دغه عمل په کار د کوم چې رسول الله ملګرو وکي دین ورسره رسول الله بل معجزه کار شو دوی په سفر باندې روان دي ډیر سره مجاهدین سره دي یو باغ باندې ورته ریدل چې دا باغ د زنانه او غزنانه مسلمانانه و خرڅ دی ویل شي اټکری فیصله دی شي مبارک چې دا به څومره میوه وکي بعد دغه نه به هغه میوه چې کله وشوله کجوري به وشوله نو بیا به د اسلامي خلافت په کې ځان لبرخه و نبی کریم علیه السلام ملګرو له دا باغ څومره کجوره وکي چې ویل ته وسقه او چې ویل شي نه دولس وسقه چې ویل ولسه رسول الله فرمایي چې کله 5 وسق لورسیږي نو بعد دغه نه به دې کې د عشر مسله ده تقریبا چې څوار لسمنه او د یو منه 50 کیلو جوړیږي نو به افغاني من دغه سره حساب او چې د سور اندازه شو رسول الله چې کله لاړو نو دوی ویل شي لس هغه خو نه شکل راغی د دې باغ ولا سنانه پښتنه وکړه ته شکل کجوري راټول تقریبا هغه کې 100 وسقه وی ویل یا رسول الله باغ کې خلاص وسقه پوره شو ټولي اقد نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خبره تصدیق الله رب العزت په دې کې وکي دلیل په دې باندې چې د تبوک په دې غزا کې او په سفر کې ناشنا معجزات د رسول الله تیر شو پنځم صحابه کرام دوی وجه لاړ مدائن صالح شاغله ورشي دیار ثمود دلته دوی واړول په دې طریقه باندې چې د کویان نه اوبره واخصه پر خپل پتا کوي کې واچولې او په دې کې وړو واغل چې کله ما خام شو رسول الله ملګری لوي ویلې چې وړو په دې اوبو باندې اغګلې وی هغه د ټول راواله پر سروي باندې لري وخوري او خانو باندې او څومره هم چې پر پتا کوي کې دا ټول ته واړوي لاړ شه د هغه کوی اوبره وړي چې کوم نبی صالح علیه السلام اوګه خړو بيدا د ملګرو په طبيعت باندې دا خبره قسم نشم به سړی ولګي چې دومره فقر دی ضرورت دی او زمون سره سفر مسله د وړم واغلی دی واغلی به لری شي خوشچون کې د محمد صلی الله علیه وسلم امر صحابه ورته لبیک یا رسول الله اگر اواز به وکانو وغیرہ باندې وخاړه دلیل په دې باندې شکل اشتباهي طعامي ته خپل مخره یې په دې سروي باندې وخره یا په هغه ادنا خلکو باندې چې هغه د اوچت مرتبه ولوینه د شکل وکړو به دې چې دې ملګرو اراده د الله لشمو د کورونو وګورو مدائن صالح کې چې دا په کوم نقشو په کوم کیفیت باندې جوړ کړی دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل تاسو دلته مور داخليږي مگر که داخليږي په دې صورت حال کې چې تاسو ژاړئ باقي نه ژړه مسله جوړه کړئ زګه دې چې موږ الله پاک باندې عذابونه نازل کړی دي اسنه چې موږ بګیران شو د دې وجه نه د مزدلفین به شکل د مینا په طرف باندې وادي محصر له بشراغ د خپل وکبه تیز کړه دلته ابرهه الله برباد کړو او خپل صادر به سر باندې راوښ نبی کریم علیه الصلاه والسلام صادر چې به سر باندې راچول او مقصد دا و چې ګرمۍ نور باندې بچم او بل مقصد دا و چې د نظر حفاظت موشي به د دنیا د عذاب نه رسول الله د ملګری ویرول نو د دنیا د عذاب نه سړی کله به بچکی چې کله رسول الله په ځکه موجودي په خلکو باندې الله عذاب ناراضي او انت فهم دویم ابن قیم رحمه الله فرمایي بدایع التفسیر کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه استدلال دا کړی دا چې په کوم ځای کې رسول الله موجودي په خلکو باندې الله عذاب ناراضي نو په کوم ځای کې چې د رسول الله مینه الته یقیني د الله عذاب به ناراضي دریم د الله نه بخنه غوښتل څلورم ایمان پنځم د الله د انعامات او شکریا شپږم امر بالمعروف و نهی عن المنکر او انتصارو نو پیغمبر علی السلام ملګرو لویل چې دې نه وځي مگر که تاسو چرته ور داخلي ګور باندې په دې صورت حال باندې ور داخلي چې تاسو سترګو کې رواني دا مسله ورته ویلي شپږم یو معجزې د رسول الله نور ښکارا شو هغه په دې طریقه ټول مجاهدین راجمع کړل مطلب مشران راجمع کړل چې ارسل د خپل قتال ورشو دا خبر ورور سوي چې کله یو ملګری د ضرورت وته د لپاره بار جنو ایواز د نشي بلکې د ځان سره د یو ملګری واخلي انفرادي لاړ نشي د الله د نبی په خبره کې ډېر روي حکمت پروت د دې وجه چې کوم انسان د دینه مخالفت کې هغه تاوان سره مخامخ کیږي په دې کې یو ملګری او شیخ منافق یا ساده مسلمانو دا خبر ورته چې معلومه شو او د رسول الله خبره چې معلومه غنل دا ګوره انسان لړ لوی تاوان ورکړي د دې وجه نه عالم په دې کې کتاب لیکل لري تعظیم السنه
د سنت تعظیم او دقشنا وتعجيل العقوبه لمن خالفها تعظیم السنه وتعجيل العقوبه لمن خالفها چې څو د مخالفت کې هغه د الله عذاب راشي د شپې په خدا وشو چې دا سړی بار وته نه اسم مرګي مرز ور باندې راغی جنت وغيرها ور باندې شکینس ګډ وړي ملګرو راواخصو د رسول الله صلی الله علیه و تاسو مانو ویل شي موزي تاسو ګره بهم دي چې وتی خو نبی کریم علیه الصلاه والسلام خو ډیر یو مشفق انسان او هغه به خپل هغه دم کې رب العالمین هغه له خیسه شهادت ورکړي دویمه په هغه کې دا وشو رسول الله ملګرو ویل شي د شپې وسو ډیره آرامه فضا ده لیکن د شپې په اخري حصہ کې به ناشنا باد ولګيږي ډیر تیز باد ولګيږي تاسو د شکارو کې چې د خپل وکانه وټړي او خپل د وکانو سره کینې یا بالکل بل اسمه کې باندې ځان جوخ کوي چې کله شپشوا او باد په دې وخت راوالو ته ډیر انتهاجه ته یو ملګری په دې ملګرو کې راوچت شونه د پورې د باد اوچت کې ویوړو چې د بني طي دوه غرونه و دي غرونه سره سړي واله ځکه رسول الله چې کوم خبره کوي به هغه کې منل کم طرف چې ترغیب ورکړي هغه ورتل د کم شي چې منع کړي دغه نه ځان ساتله د دې وجنه کم شړې چې د محمد رسول الله سنت مقابله کې دا به خامخا ضروري یو په دنیا کې ضروري کې په دنیا کې نه آخرت کې خود عزت مسله ده ومه په کې دا وشو نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو ځل ودرې د مونږ کولو ستري را یو ځوان په لار باندې تیرېدو د ستري او د پیغمبر علیه السلام په مابین کې نو استغفار منه کی شریعت کې حکم داري چې اول منه کا کنه منه کې دوی بیا سره جنگ وکړه زکه د دې منشکون کې د رب العالمین په مابین کې دا تعلق وسقته کوي خو رسول الله هغه مخالفت کو چې مرزه بهم په طریقو باندې چې کله د الله نبی رسول لاړو یا سجده لاړو د استمنډه واخصو تیز وته لاړو چې کله بار لاړو وړاندې لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم مگر ځون چې هغه مونږ خراب کوي ویل اللهم قطه یا الله کینوا په من شلکا ایسا سره به شش دا به ورسره قوي عالم ایمان شکل به راوړو او ایمان که مضبوط کې بشاشت د ایمان پر ځړ کې وردن نشو کله به دې حدیث راغی نو د خپل ملګرو لبي ویلې ودا کار ما کړي پیغمبر مال خیره وکړه دا خیره د وجنس ما راځي پیښ شي ویلي خو ګوره تعالی می دا خبرم کړ چاله ونه وي کې نسما خپل به هیڅ نه راځي د درس لا چې کله مرشم به خلکو دا خبره بیان کړي چې دا شړې دي او یا کله دې چې ما هجرت وکړي یا تلاړي بل ځای دلیل به دې باندې چې سترا دې له مونږ کو الله سنت هغه په دې طریقه باندې چې یا خو دې استن له ودرېګا او یا د دیوال په خوا کې غلې ودرېګا نږدې اسنه دي بعض خلک جماعتون لور شي جماعتون کې وړي وړي ستري لګولې دا چې د ور بشریت کې نشته نه دا عمل چې رسول الله موږ له ویلې دي نه قران ویلې دي نه صحابه ویلې دي چې جماعت ور داخل شي پنځه ستري کې پرتی مخې له ودرې دا اسې د ځانه طریقه چې د خلکو جوړه کړي دا خه طریقه دا چې یا د ستنی خوا کې ودرېږي یا د دیوال پر بغل کې ودرېږي دغه ستره بده کې مراد نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله د مکې فتح وشو د بیت الله د کوټې له ور داخلېدو کعبه له په دې وخت کې ما نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره عمر بن الخطاب او باج نور کسانو بلال صاحب دی ام نجدید د سترې خاله ورودره دو امام بخاری فرمای رحمه الله چې دومره مهمه ده د ستره په منځ کې چې حتی رسول الله په داخله کعبه کې ګوره پر خود لري نه علما دا لیکي چې کله به موجود نشي سره یا کرخه وباسه شي په عرش باندې یا په طول باندې یا د محراب په شکل باندې په دشت کې ولې نه ته دا کار کوي دا رسول الله د امر امتثال دی په دې کې یو فائدہ ده چې د انسان د منځ توجه برابرېږي دویمه خبره تدارو وته چې کله ستاسو تعلق د رب العالمین سره شروع کیږي په منځ باندې یو شړې پتا باندې دا ګډوډۍ نو اغله خیره پکار ده به د منځ خشوع باره کې موږ دا ویلو صحت د الفاظ او صحت د معنا سوچ په معنا کې او د خشنه قوت المقتضی رب العالمین سره قوي منه ذوف المعنی او د شتنګ دغه نظام فارغول خپل منځ اخري منځ غنل غمگین आवाज باندې قران ویلا کله چې سړی په تشهود کې نه دا غوته وشتول اغیله قتل او خاص کا ستریلا څلور درش اسباب یو عالم راجمع کړی دي د عرب یو عالم دی چې د انسان په دیوانځ کې ورمانه خشوع او خضوع راځي خو یو پکې دا چې ستره استعمال شي حتی کدهشته ولې نه بل په خبره کې دا وشو رسول الله معجزه کار شو زنانه را ویل یا رسول الله زما په دې بچی باندې پیرین کینی سارو ما خام په دې کیفیت باندې کې چې ایسه ګډوډ شي څنګه ګډوډې مو سره خراب شي نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله ماشوم راوړو چې اقصا عدو الله انا رسول الله اې د الله دشمن وي اوسه د الله رسول مودا خبره د رسول الله په خلش تروي ان څومره قیمتي خبره ایسه ابلیس او شیطان ته لاړ اوت ختم شو دلیل به دې باندې چې د انسان په بدن باندې جنات کې نشته شي الصارم البتار کې بالی سے فرمایي چې کله انسان غمجن شي کله انسان د الله د ذکر نه غافل شي کله ویریږي او کله د غصې په حالت کې راشي تقریبا 15 اسباب هغه ذکر کړی دي او دا طریقه به ذکر شوی چې سړی د دنه به په څه باندې بچکیږي په اذان باندې بچکیږي او سوره بقره باندې آیت الکرسی باندې سوره بقره د ورسنی آیتونه او د شګر زیدل تعوذ
خاص کر دا ورسره درې آیتونه ویل لا اله الا الله ویل من تب الله ویل د ابلیس او د غیر وسوسې د بچ کېدو لپاره د سورې حدید آیتونه ویل اعوذ بالله ویل په الله باندې ایمان او د الله معرفت او د الله د کارونو رضا چې الله دا کارته مال وکي په دې کیفیت زه په راضی ما رښتې ویل صدقه ګناهونه پر خود القرآن کې تدبر علماء به دا لیکلي چې په کوم شي باندې د جنت به وځي کوم دم باندې کوم خلک دا و چې دا په انسانانو باندې نه کینی واشه خبره ده دا خبره ده دا غلطه خبره ده قرآن او سنت کې دې لپاره ډېر ثبوت او ډېر دلایل موجود دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله تبوک نه را واپس شو اقزنا نصر ملاو شو پښتنه ورنه وکړه چې هغه بچی څنګه ویل یا رسول الله ستاسو لاس برکت تر اوره شو دا خوري خوش وسه خو زه غواړم چې طالب یې وس کې څلور غړا درکو څلور غړانه چې کله ورته پیښ کړ پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته دوه واخسته تعظیما لکتاب الله د قران د تعظیم د وجنه دوی ورته بیرته ورکړه اې دینه دا خبره معلومه شو چې انسان په دم باندې پیسې خسته شي خو لیکن کاروبار ورته وای نه افراط او تفرید منه کې بدی طریقه کې وسړي چې په دم باندې پیسې واخښنه بالکل بسترګم بنه برګي چې مړه د څومره حرام کارو کې خدا کارم غلط دی شي لوحې دی جوړي لګولي او کارتونه چاپ کړي چې درسه دمونه کوم فلان کوم لزر راوړو شل زر راوړو دا راوړو دا به ناروا دي کاروبار ورته وای نه نه هم په کې دا وشو چې رسول الله ملګری به خیمو کې و ځکه سفر دی د عمر ابن حزم د رسول الله ملګری دی خیمه والے و او پدې کې زید ابن اسید القینقاعی د منافق هم راغلی ظاهر دا خبره چې منافقان دي غزال راغلي کوم دي راغلي قران کې الله دوه قسمه خبرې کړې یو کې دا کوم منافقان راغلي او استاد په مابین کې ډېر فسادونه دي کړی وي دین معلومیږي چې نه دي راغلي خود ویم دا چې د عقبی علاقه په خوا کې د منافقانو د خوانه یو پروګرام برابر شو چې رسول الله باندې عملیات وشي الله ورنه بچ نتیجه دارو وتلا چې کشرا منافقان راغلي او مشان نو راغلي نو دلته د رسول الله وخه ورکه شو خلک ګرځي عمر ابن حزم د په دې وخت کې د رسول الله سره خوا کې ناست یو طرف باندې بل طرف نو دی زید ابن اسید القینقاعی د شی ویلي یو مړه دا څنګه محمد دی دا څنګه رسول الله علیه السلام موږ له د اسمانونو د جنت او جهنم کې شي کې خپل وخه ورته ورکړه دانش پیدا کولې دانش لیدلې دی له ویل شي غلط ذهن سازي د مجاهدینو په مابین کې لکه اوسم خلک وي حق دا دشمن ختم شو بل دشمن ناشنه بل دشمن چې ختم کې څوتره موکړه په خپل مابین کې څومره خلک جنگین نه لاله دار الله دا خبره هغه انسان کې چې دا خبره لري کې دنه مرز نبی کریم علیه الصلاه والسلام خو په غیب باندې نه پویدو ځکه دا د اهل سنت والجماعت اتفاقی فیصله ده چې د غیب په علم باندې یوازې څوک ویږي الله رب العزت ویږي مگر چې رسول الله الله اطلاع ورکړي هغه به خلکو اطلاع ورکولې شملګرو ویلي وېماله معلومه نه و چې زما وکه په کم ځای کې او کم ځای کې نه ده خو رب العالمین مال دغه اطلاع راکړه زما وکه هغه پلانې ونی پورې نخته ده څه مطلب دغه دا کوم مهار شې هغه پړې په یو څنګه کې نخته ده نو دا وکه کوشش کوي چې حرکت راوکړي لیکن راتل نشي الترا پس ورشي او هغه پړې راخلاص کړي دوی شکل لاړ هغه اخلاص کړه عمر ابن حزم چې خپل خیمه لراغی وی ویلي ملګرو وغوکې دی ناشنا خبره پیغمبر علیه السلام وکړه ویسی ویلي وېسما وکه ورکوا مال علم نو اوس مال الله علم راکې پلانې ونه پورې دغه هغه مهر نکته او اخلاص کوي نو دی وخت کې مومن ویل شي یا عمر دقه منافق هم دا خبره وشوکړه چې دا محمد څنګه محمد عليه السلام چې خپل وکه ورته معلومه اند د زمکو اسمانو خبره منګ لګي یو دماغه په شروع وکړه عمر ابن زید ابن حزم سخت یوالو او به ویل یا عباد الله اې د الله بندگانو دی ظالم نه ما په خپل کوټه کې په خپل خیمه کې ځای ور کړی د دغه خرچه کوم او د محمد رسول الله مبارک د خلکو غلط ذهن سازي کې وای هغه په شروع کړو سختي والو ده د دین ورسره نبی کریم علیه الصلاه والسلام جواب بین الصلاتین وکړه حقیقتا جواب بین الصلاتین په دې طریقه چې د ماقام او ماخصن یو ځای کړه د سبعی او د ماسپخین او د مازیګر منځ یو ځای کی طریقې دار چې دوه رکعات د ماسپخین منځ وشي دغه ځنه ورسره اسکار به وکړه د ورسره دوه رکعات د مازیګر سره یو ځای کا کچیر ته نبی کریم علیه الصلاه والسلام لس بجې نه بجې اراده د سفر ونه به د موږ مازیګر لور سکو خو کچیر ته 12 بجو کې د اراده ونه به د مازیګر ماسپخین لرا مخله کی ما خصن لا اذن دا خبر معلومه شو چې بده کې به عام دا ورسره کولای شي امر تا غره مخ کولای شي دا حقيقي جمع رسول الله کړه عليه الصلاه والسلام ما خصن کې به بوشره وی تر نه کوي دغه وجه دار چې مؤمن سره کم اس کم رب العالمین تعلق د پاره یوسف ریدي د شي بنه کې چې ما خصن بده کې کې خطر طریقه دار چې هغه په سورلې باندې کېږي او ځان له پاګه کې تهجد قران او سنت چې کله مطالعه کړی شي رب العالمین فرمایي چې کم سره تهجد او قیام الليل کې دا خیر دی چې نه کې عقبه قلله هل فی ذلک قسم لذی الله وی پدې کې عقل من ان شاء الله برخه رسول الله فرمایي د منافقت سره به بچ کی او به
یو درس دا ویل شو چې قیام الليل سره کله راوچتي انسان بقیلولو کې وختي بو دکېږي د سورې کهف د ورسنی آیتونو تجربتان دام ویل شي ګنا نه بزان ساتي د دنیا په کارونو کې بزان نسړې کوي د مؤمنانو سره بکینې نه لري د آخرت سوچ په ځمانه مالی جرمانه د کسب د جمانه ځان ساتله سړي اسباب دا یو درس کې مخکې بیان شوی و چې انسان دا وکي الله تعالی به دا توفیق ورکړي ایولسمه به کې دا وشو نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ملګرو سره ناس لوري په دې دشته کې وسړی را روان دي پیدل خو یو بار دی هغه ان شاء الله تړلې دی رسول الله ملګرو لوري من دا څوک دی چا ویل فلان دی چا ویل فلان دی چا ویل فلان دی نبی کریم علیه السلام ویل چې کن ابو ذر شه خپل نوم جندب ابن جناده ډېر ناشنا انسان دی قیمتي رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام د اسمان لاندې د زمکه بسر باندې ریښتونه انسان خیسل حجي والا هغه د نشته لکه څنګه ابو ذر رضی الله عنه دی امام ابو داود رحمت الله علیه فرمایي د عبد الله ابن مسعود علم سره دا برابر چې وی ویل کن ابو ذر شاه ابو ذر شراغي شاله پن تړلې رسول الله ورته ویلي یا خو ورته چې وکړ مردار شو سامان میزان لرا واخصو او یا غزمنه هو تختیدا رسول الله وی الله در باندې رحم وکي به ویلي یا ابو ذر شه يمشي وحده یواز روان دي مزل کوي ويسكن وحده یواز بوشيږي ويموت وحده او یواز بملکيږي به ورسره زمانہ کې همدا شوار د دې نشه نظر جوړ شو چې سر ته سره شي غرمې له مپریدا چې غرمې سره شي ماخام له مپریدا استدلال د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دی حدیث نه کو رسول الله فرمایي کده احد د غر په اندازه باندې سره زما سره پاتې شي وېزه بدرو ځګه دنه ختم کم ار صحابي سره به باسو مالدارانو ویل شي یا مالدارانو تاسو خرچي کوي کینه ګور رب العالمین مور لبوشي او د ابو ذر له دا خبره داغه د اجتهاد موافق ده چې خرچه په کار د خلیکین کې وشړې ذخیره ځان له وسدي سو منعت نشته عثمان ابن عفان ورته ویلي یا ابو ذر رب ځل اخر لاړ شه ارچا سره اختلافات او جنگونه لري باسونه کوي وډیره خبره مشوره درکړه لاړ عمل ته واجب وشیدو رسول الله د خبره مسله يمشي وحده یواز راغز مخاله ويسكن وحده وشیدلو چې د مرزن کدن حالات ور باندې راغنی وی غلام ورسره او یو زنانه دی غلام باروت سرکلا رسول الله ورته دا ویلو چې بده باندې په سفر کې مړکیږي یو جماعت د مسافرونو په باندې به جنازه کوي عبد الله ابن مسعود سره د ملګرو د کوفین روانو د حرم په طرف باندې اراده د عمره لرله دی غلام ورته ویل یا فلان ودرېګا وڅوي وی د رسول الله ملګری ابو ذر نومېږي دي چې وفات کیږي راشي تاسو باغ باندې به جنازه کې ودفن کوي وی شکر ورته عبد الله ابن مسعود سره د ملګرو نه راغی دا په اخري ځل کدن کې ورته وی ویل په هغه وخت کې دا سوندېمو چې زیره د تاسو له تاسو مؤمنان ځکه رسول الله صلی الله علیه فرمایي ابو ذر چې مړکیږي او مړ شو نو یو جماعت د مسلمانانو په هغه باندې جنازه وکي یقیني تاسو مسلمانانو مؤمنان دي عبد الله ابن مسعود ډېر سخت وشړل وی قسم په الله چې رسول الله دا خبره کله کوله زه په خوا کې ومه دغه نور ابو ذر رضی الله عنه وفات شو او د ملګرو باندې جنازه وکړه او د رسول الله د خبره صدق وشو چې يمشي وحده یواز روان دي ويسكن وحده یواز بوشيږي ويموت وحده او یواز مړ شو په غځي کې نو ان شاء الله ګر روان چرشنبه ورځ باندې ژوندیو تبوک لبه رسیدل د رسول الله انت پات کېدل او به دغه ځنه واپسی او دی واقع کې کم اثر او کم پیدا موږ تاسو ته متوجي دي هغه ان شاء الله به روان چرشنبه ورځ باندې وایو الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و اله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین